درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې ټول به رک روغ وئ. دا چې په دې وروستیو کې د IPL یا د هندوستان د غوره لیګ لوبو له پیل راهیسې چې آریانا تلویزیون یې په رسمي بڼه حقوق ترلاسه کړي دي د خپرولو او دوی خپروي. آریانا تلویزیون یا چینل یې بیا ځلې د بیسکي ستونزه موندلې ده چې د ډیری هیوادوالو غوښتنه هم همدا وه راڅخه چې په دې برخه کې یو لارښود ویډیو جوړه کړئ، له موږ سره شریکه کړئ نو ښه به شي. ما هم لازمه وګڼله او دغه لنډه ویډیو درته چمتو کوم. د آریانا تلویزیون چې کله لوبه په ژوندۍ بڼه وي نو د هیوادوالو په تلویزیونونو کې توره پرده پرې راځي او دغه لوبې نشي کتلی، لکه دغه ډول توره پرده پرې راځي. نو د دې لپاره تاسو به له ریموټ څخه دغه شنه بټنه ځینو ریموټونو کې کار کوي، ځکه دغه ریسیورونه فرق یې ځینو کې بیا آبي بټنه، لکه په دې کې آبي بټنه اوس د بیسکي بټنه ده، کوي و هم بیسکي ځای ته ځي. او یا هم ځینو ریموټونو کې د صفر تڼۍ چې 2-3 ځلې کېکاږې همدغه ځای ته چې تاسو راشئ بیا دلته د بیسکي برخه تاسو ته راځي. دلته چې هره بیسکي لیکل شوې وه تاسو به یو مهرباني وکړئ، لومړی به راشئ دغه د تیر نښان ته، دلته چې تاسو دغه کرسر راوسته نو بیا به له ریموټ څخه د اوکې بټنه، له ریموټ څخه کله چې د تیر نښان ته تاسو راغلی د ایروکي بټنو په واسطه باندې بیا به نو تاسو دغه ډانګ کوئ د اوکې بټنې په وهلو سره، یعنې ټول هغه به تاسو ډانګ کوئ دا کومه بیسکي چې هلته هر عدد لیکل شوی و. زه تاسو ته د آریانا تلویزیون دغه تازه بیسکي په سکرین باندې هم درته ښیم، دا لحظه به درته په سکرین باندې ښکاري. د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته لیکم، همدارنګه په لومړي کمنټ کې هم درته لیکم ترڅو تاسو وکولی شئ دغه بیسکي ترلاسه کړئ، ځکه چې بیا ورسره په ستونزه کې نه وي. نو د آریانا تلویزیون تازه بیسکي له 1 څخه تر 6 عددو پورې لومړی دا وکئ، یعنې 1 2 3 4 5 6، بیا د 9 عدد، له 9 نه وروسته به د 3 عدد د انګلیسي ورکئ، که هغه په غټو حروفونو وي که په وړو څه فرق نه کوي، بیا به 7 8 9 بیا 0، تر هغه وروسته به بیا تاسو AB په انګلیسي باندې، یعنې په غټو حروف فرق نه کوي که په وړو وي، بیا B3 یا B3 عدد لکه څنګه چې په سکرین درته ښکاري. نو دغه تازه بیسکي ده. له دې نه وروسته به تاسو څه وکړئ، اوکې بټنه به کېکاږئ. اوکې بټنه چېرته ده؟ په ریموټ کې به تاسو هغه ژړه بټنه چې ښکاري هغه به ووهئ، یا هم دغه ایروکي په واسطه باندې به تاسو دغه د کرسر یا هغه د کلیک ځای به اوکې ته راولئ، هغلته به تاسو بیا د اوکې بټنه د له ریموټ څخه کېکاږئ. نو په دې سره به تاسو لپاره آریانا تلویزیون بیا ځلې په خپل تلویزیون کې به فعاله سي دغه چینل درته، او تاسو به وکولی شئ چې په دې ډول لکه دا اوس چې ما فعاله کړه ګورئ چې آریانا تلویزیون نشرات راغلل، نو په دغه طریقه باندې به بدون له کومه ستونزې بیا تاسو تر هغه وروسته کولی شئ چې د آریانا تلویزیون چینل وګورئ او لوبې په ژوندۍ بڼه وګورئ او خوند به ترېنه واخلئ. نو په همدې طریقه باندې تاسو هم طریقه کار یې همدا ده، عمل وکړئ او انشاءالله چې ستونزه به حل شي او د لوبو له لیدلو نه به خوند واخلئ.